وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. همیش په هغه پس د دوی په نقش باندې د مریم زوی عیسی علیه السلام ولوجه چې د دې نه مخکې کتاب تورات تصدیقوونکی و او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې هدایت او رڼا وه او چې د دې نه د مخکې کتاب تورات تصدیقوونکی و او د پرهیزګارانو دپاره هدایت او نصیحت و. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. او لازم دا چې انجیل والا د فیصله وکړي په هغه څه چې الله تعالی په دې انجیل کې نازل کړي دي چې قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق دی او چا چې د الله تعالی په نازل کړي کتاب قانون باندې فیصله ونه کړه نو هم دغه خلک فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مشتو تکتو په حق سره نازل کړی دی چې د هغه کتابونه تصدیق کوونکی دی چې د دې نه مخکې دي او د هغه محافظ دی نو ته د دې په منځ کې فیصله وکړه په هغه څه سره چې الله تعالی نازل کړي دي او ته د دوی د خواهشات پیروي مه کوه چې هغه حق پرېږدي چې تو ته راغلی دی. میش په توسې کې د هر یو دپاره یو دستور او لار مقرر کړی ده او که الله تعالی غوښتلی نو توسې به یې یو امت ګرځولی وای او لیکن بیل یې کړی د دې دپاره چې توسې وازمایي په هغه څه کې چې توسې ته یې درکړي دي نو توسې نیکۍ ته د یو بل نه مخکې کېږئ خاص الله تعالی ته د توسې د ټولې ورتلل دي نو هغه الله تعالی به توسې ته د هغې کورنۍ خبر درکړي چې توسې په هغې کې اختلاف کوو.